والله د ځانځانۍ دی بلا وړي پښتانه او پښتون به پولادي و زوړ تاریخ مې داسې وایي پښتون به پولادي و زوړ تاریخ مې داسې وایي په هر ډګر چې نن ولې رغړي پښتانه مننه جي او چې څوک به مې پښتون اولس ته سمه لاره ښایي چې څوک به مې پښتون اولس ته سمه لاره ښایي چې څوک به د وحدت په رسۍ تړي پښتانه مننه جي او بې وسه شو بې دره شو د ناستې ځای نشته بې وسه شو بې دره شو د ناستې ځای نشته د خپل وطن د هرې سیمې شړي پښتانه او بیا هم د یو غاصب په مرۍ ګوتې ښودی شو بیا هم د یو غاصب په مرۍ ګوتې ښودی شو بیا هم که څو پیدا شو نوموړي پښتانه مننه په هر دور کې ظلم د پښتون قام سره شوی په هر دور کې ظلم د پښتون قام سره شوی دیو بیا خبره هیره کې هیرزړي پښتانه او تر څو چې د نفرت زولنۍ پرې نه کړو انوره تر هغې به بیداره نشي مړي پښتانه مننه چې تر څو چې د نفرت زولنۍ پرې نه کړو انوره تر هغې به بیداره نشي مړي پښتانه او یو بل سالک صاحب وایي چې خوبونه ختم ژوند په دار شو د فیسبوک د لاسه خوبونه ختم ژوند په دار شو د فیسبوک د لاسه ذهن د هر زلمي بیمار شو د فیسبوک د لاسه او ډېرې معنی راله وباسي د یوې خبرې ډېرې معنی راله وباسي د یوې خبرې زما په ژوند د بل اختیار شو د فیسبوک د لاسه تاسو به یو کمنټ وکړئ یو پوسټ او بیا جی مننه جی اول په سترګو کې حیا و محبت ته زړونو اول په سترګو کې حیا و محبت ته زړونو اوس خو ګناه لکه روزګار شو د فیسبوک د لاسه او هغه دینداره پرهیزګاره او خودداره زلمی هغه دینداره پرهیزګاره او خودداره زلمی د نیغې لارې نه بېلار شو د فیسبوک د لاسه او د پښتنې پلو تر اوسه چا لیدلی نه و ننګ او ناموس یې تار په تار شو د فیسبوک د لاسه او سپکاوی ډېر شو د یو بل اخلاقو سر وخوړو سپکاوی ډېر شو د یو بل اخلاقو سر وخوړو انسان ته لوی ښامار شو د فیسبوک د لاسه او طبیب د روحو روحاني خواږه ویشلي مدام هغه قاري د فتنې ښکار شو د فیسبوک د لاسه او